سلامونه دوستانو، یو افسوسناک خبر در سره شریکوم. یو کم عمرې ماشومې په باره کې چې هغه هم چا مړه کړې ده. د دې نه مخکې که تاسو کتلي وي، یوه وړه او کم عمرې ماشومه چې د 4 کالو عمر یې ښودلی کېدلو او خپل پلار په بېدردۍ سره قتل کړې وه. د هغې نه بعد یوه بله ماشومه چې هغه هم قتل شوې ده او هغه د هغې د پلار شاګرد چې د هغې پلار عالم او هغه سره یې سبق هم ویلی، هغه راپاڅېدلی دی او دغه د استاد لور یې جومات ته بوتلې ده او هلته یې په زور باندې مړه کړې ده چې داسې ویل کېږي په جومات کې بیا ایښې هم وه چې خپل کور والا ورپسې ډېر زیات ګرځېدلي هم او ډېر ورپسې کړېدلي هم چې پولیسو هم سخته کاروایي شروع کړې وه او د پولیسو د کامیابۍ نه بعد چې هغه لاش خو پیدا شو او هغه کس هم معلوم شو چې دا چا کړی دی. هغه چې اوس پولیسو نیولی دی او خپل جرم یې هم قبول کړی دی. خو د هغې ماشومې د کورنۍ وینا ده چې پکار دی چې دې ته سخته نه سخته سزا ورکړي. وایي چې کله نه په مونږ باندې دا غم راغل، مونږ ټول یې ډېر زیات خفه کړي او مونږ غواړو چې دغه کس ته سخته سزا ورکړی شي، ولې چې هیڅ بیسه باندې دغه ماشومه مړه کړې ده او د هغې هیڅ ګناه نه وه، نه د ده سره زمونږ څه د ذاتي دشمني وه او نه څه بل څه خبره وه چې د دومره ظلم وکړو. آیا دې بدبخت او سپیره انسان ته څنګه سزا پکار ده؟ تاسو هم د هغه په باره کې راسره کمنټ کې رابطه وکړئ او خپله نظریه شریکه کوي چې دته څنګه سزا پکار ده. او پولیسو هم سخته کاروایي کړې ده چې دغه یې نیولی دی او تاڼې ته یې راوستی دی او اوس د پولیسو په قبضه کې دی. پولیس هم وایي چې دته به د خپل جرم سزا ضرور ملاویږي. دا واقعه چې په پېښور صدر کې رامخې ته شوې ده او هیبه بیبي نوم و. الله یې دا ماشومې ته هغه دنیا ښایسته کړي او الله دې دې بدبخته انسان ته دواړه جهانه ورنه کړي. تاسو ټول پې امین ووایئ.